خبر ازبکستان له افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ په سلامونو مو هرکلی کوم د ازبکستان له افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی د راپورونو لمخې ازبک بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف تیر ورځ نامخته د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي په دې لیدنه کې په دوه اړخونو اړیکو اقتصادي مسایلو خبرې شوې دي ازبک لوري ویلي چې دوی په دې لټه کې دي چې له افغانستان سره اړیکې پراخ شي او دواړه لوري وکړي شي له رامنځته شوي ثبات او امنیت پرمختګ او اقتصادي ودې لپاره ګټه پورته کړي امیر خان متقی هم ویلي چې دوی له ټولې سیمې سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي او په وینا کې به داسې وضعیت کې چې نړۍ د اقتصادي او سیاسي حالات چټک بدلونکي دي سیمې هیوادونو ترمنځ اعتماد رامنځته کېدو او اړین دي چې دا مسله بیا پیاوړي اړیکې او دایمي پرمختګ سبب شي ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ او د لا خپل ویډیوګان لپاره له موږ سره پاتې شئ تر بیا ښې چارې